د شپږمې فتې دوهم مخ. نو په یقیني ډول سره دا ثابته ده چې اسماعیل علیه السلام هغه څوک دی چې حلال دی، او ابراهیم علیه السلام ته د اسحاق علیه السلام زیری هغه وخت ورکول شو چې دی د خپل زوی تر قرباني کولو وروسته د مکې مکرمې څخه بیرته فلسطین ته ولاړ، او په دغه وخت کې چې په اسحاق علیه السلام سره زیری ورکړل شو د ابراهیم علیه السلام عمر 120 کاله او د ساره علیه السلام عمر 90 کاله. د دغه زیری ورکولو دپاره درې ملائکې له اسمانه راکښته شوې چې هغه ملائکې جبريل، میکائیل او ملک الموت علیه السلام وې. اصلا دغه درې ملائکې د لوط علیه السلام ښار او قریې ته رهي وې چې هغه قریه هلاکه او تباه کړي، چې دغه قصه به لږ وروسته درته بیان کړو. نو دغه درې ملائکې په لاره کې لومړی ابراهیم علیه السلام ته د بشر په شکل سره راغلي، درې نفره د انسانانو په شکل ابراهیم علیه السلام ته راغلل. دا خو مو درته وویل چې د ابراهیم علیه السلام میلمانه ډېر خوښ او اوس ویني چې دغه میلمانه د ده پر طرفو رهي دي او دا دې راورسېدل. ابراهیم علیه السلام ته سلام ووایه، ده هم د سلام جواب ورته ووایه. مګر ابراهیم علیه السلام په ډېر تعجب کې شو، دا ځکه چې دغه خلک د دغې منطقې نه دي او څوک یې نه پېژني، خو پر دغو نابلدو خلقو نه د سفر علامې معلومیږي چې ستړي هلاک خیرن او له غوړندې وي، او نه د سفر دپاره کوم بوده ورسره ده. الله جل جلاله فرمایي فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. نو ملائکو وویل سلام کوو پر تا په سلام کولو سره. ابراهیم علیه السلام وویل پر تاسو دې سلام وي، په زړه کې یې وویل چې نابلده قوم یا نابلده خلق دي. دا چې ابراهیم علیه السلام وویل قوم منکرون، یعنی داسې خلق دي چې څوک یې نه پېژني، نه د دغې منطقې خلق دي، نه د سفر بوده ورسره دي او نه د سفر علامې پر معلومیږي. خو بیا هم ابراهیم علیه السلام د خپل عادت سره سم چې میلمه یې خوښ و او د میلمنو احترام یې کاوه، دغه میلمانه یې خپل کور ته بوتله. الله جل جلاله په سورة هود کې فرمایي ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. یعنی خامخا زموږ لېږل سوي ملائکې ابراهیم علیه السلام ته په زیري سره راغلې یا په زیري سره راغلي وې چې د اسحاق علیه السلام د زیږېدلو یا پیدا کېدلو زیری ورکړي. نو ملائکو وویل پر تا دې سلام وي. ابراهیم علیه السلام وویل پر تاسې دې سلامتیا وي. نو ځنډ یې ونه کړي چې دوی ته یې کباب کړي ګیلګۍ راوړي. میلمانه ټول درې نفره دي، مګر ابراهیم علیه السلام ډېر ژر پوره ګیلګۍ کباب کړي او ورته راوړي. د ابراهیم علیه السلام کرم او سخا په دغه اندازه سره و چې یو چاک ګیلګۍ د دوی لپاره حلال او کباب کړي او دوی ته یې کښېښود. سخا د انبیا علیهم السلام د عاداتو او د رسولانو د اخلاقو څخه ده، خو دغه کباب سوو غوښو ته میلمانه لاس نه وروړي، نه یې خوري. الله جل جلاله فرمایي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ابراهیم علیه السلام خو د خوړلو دپاره خواړه ورته کښېښود. نو کله چې ابراهیم علیه السلام ولیده چې دوی دغه کباب سوو غوښو ته لاس نه وروړي، دوی یې نابلده وبلل، نه یې وپېژندل چې دا څوک دي، او په زړه کې له دوی بیره پیدا شوه. ملائکو ورته وویل مه بیرېږه، موږ د لوط علیه السلام قوم ته رالېږل سوي یو چې هلاک یې کړو. په یوه روایت کې راغلي دي چې ملائکو د خوړو د نه خوړلو دپاره دا عذر ووایه چې موږ د چا خواړه نه خورو مګر په قیمت یې خورو، غواړي چې ابراهیم علیه السلام امتحان کړي. وایي موږ د هدیې خواړه نه خورو، په قیمت یې رانیسو. ابراهیم علیه السلام وویل په قیمت یې وخورئ.
هغه وویل قیمت یې څه دی؟ ده علیه السلام وویل قیمت یې دا دی چې په شروع کې بسم الله ووایاست او په آخر کې الحمدلله ووایاست. هغه وویل حق او پر ځای دی چې رحمان جل جلاله دی خلیل الرحمن وبولي. حتی په دغسې کارو کې او په دغسې طریقه سره خلقو ته وعظ او نصیحت کوي. دا یو روایت. ملائکو ابراهیم علیه السلام په هغه وظیفه خبر کړي چې دوی د هغې وظیفې د عملي کولو لپاره راغلي وي چې هغه د لوط علیه السلام د قوم هلاک. په دغه وخت کې ساره علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د میلمنو د خدمت لپاره ولاړه او ویې الله جل جلاله فرمایي وامرأته قائمة فضحكت چې دا د سورة هود 1 نمبر آیات دی. یعنی د ابراهیم علیه السلام ښځه ساره علیه السلام ولاړه او ویې خندل. دغه خندا یې تر هغه د مخه وه چې په اسحاق علیه السلام سره زیری ورکړل شي. نو ولې یې وخندل؟ دغه خندا یې هغه وخت وه چې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکېدلو خبر یې واورېدی. ځکه هغه قوم ډېر مفسدین وه، ځکه یې په فساد ډکه کړې وه. د هغه ډېرو فاسدو انسانانو څخه وه. لوط علیه السلام د دوی په باره کې وایي د مځکې پر مخ داسې قریه نه ده رامعلومه چې خلق دې یې تر دغو خلقو زیات مفسدین او خبیث وي. د ټولې مځکې تر اهل خبیثترین انسانان د لوط علیه السلام قوم. نو کله چې ساره علیه السلام واورېدل چې دغه قوم هلاکیږي خوشحاله شو او ویې خندل. خو الله جل جلاله پر دغې یوې خوشحالۍ سربیره بله خوشحالي هم ورکړه. هغه دا چې ته هم د عمر په آخرنیو وختو کې د اسحاق علیه السلام په مثل د یوه نبي مور کېږي او د ده د نسله به یعقوب علیه السلام غوندې یو لمسی هم پیدا کړی چې د هغه څخه د بني اسرائیلو ډېر لوی قوم پیدا کېږي. ساره علیه السلام ته دغه زیری په دې سبب ورکړل شو چې ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجر رضی الله تعالی عنها څخه یو زوی چې اسماعیل علیه السلام دی درلودی او ساره علیه السلام هم غوښته چې د زوی مور مګر د عمر د ډیروالي په سبب د اولاد زیږولو څخه ناامیده شوې وه او اوس الله جل جلاله د ملائکو پر ژبه دغه زیری ورکړي. الله جل جلاله په پاک آیات شریف کې فرمایي فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. نو موږ ساره علیه السلام ته د اسحاق علیه السلام په ولادت زیری ورکړي او پس د اسحاق د دې د المسیح په ولادت یعقوب علیه السلام زیری ورکړي. یعنی موږ دا زیری ورکړي چې لومړی به خپل زوی اسحاق علیه السلام وزېږوي او دونه به ژوندی وي چې د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام به هم وویني. نو دلته 2 زیري نه بلکې 3 زیري سوه. لومړی داسې زوی به وزېږوي چې نبي به وي اسحاق علیه السلام او الله جل جلاله به دونه عمر ورکړي چې دغه زوی به یې لوی سي. نو یوازې ساره علیه السلام نه بلکې هر انسان په دې خوشحاله کیږي چې دونه عمر ولري چې زوی یې لوی او ځوان سي. بل دا چې ساره علیه السلام به د خپل زوی یعنی لمسی وویني او هغه به هم نبي وي چې یعقوب علیه السلام دی. تر دغه به لوی اکرام او ډېر انعام څه او څه شي وي چې خاوند یې نبي وي، زوی یې نبي وي او لمسی یې لا هم نبي وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او د احادیث نور امامان یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام رواه البخاري. نو يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي دی علیه السلام نبی دی. پلار یعقوب علیه السلام نبی دی. نیکه اسحاق علیه السلام نبی دی. ور نیکه ابراهیم علیه السلام نبی دی. دغسې نسب بې له یوسف علیه السلام بل هیڅوک نه لري. خیر کله چې پر ساره علیه السلام د زوی زیږولو زیری وسو دې رضی الله تعالی عنها وویل قالت
يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ساره علیه السلام وویل ای ما تعجبه، آیا زه به زوی وزېږم حال دا چې زه زړه یم. په دغه وخت کې د ساره علیه السلام عمر 90 کاله او دغه زما میړه زوړ سپین ږیری دی. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 120 کاله. بېشکه چې د دغو دوو زړو څخه اولاد پیدا کېدل ډېر عجبه کار یا عجبه شی دی. ملایکو یې په جواب کې وویل قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ملائكو آية دا الله جل جلاله لأمر تعجب كوي، دا الله جل جلاله رحمت او برکتونه دي فرتاسي أهل بيت وي. بشك دا الله جل جلاله شرطا يليسوي دا مجد او لوی خاوند دی. ځینې علماء کرام وایي هغه درود شریف چې موږ او تاسو یې په لمانځه کې وایو د هغه الفاظ د دغه آیات شریف څخه اقتباس شوي دي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة الذاريات کې د ابراهیم علیه السلام قصه ذکر کړې ده او فرمایي یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا تا ته د ابراهیم علیه السلام د عزتمنو میلمنو خبر راغلی دی؟ یعنی په قصه یې خبر یې کله چې دغه میلمانه دته ورغله او ویل سلام وایو پر تا، ابراهیم علیه السلام وویل پر تاسې د سلامتیا وي او په زړه کې یې وویل نابلده خلق دي. بیا نو ابراهیم علیه السلام خپل کور ته ورغلی او یو چاغ کباب کړي ګیلګۍ یې راوړې دغو میلمنو ته یې ورنږدې کړې. څرنګه چې هغو نه خوړې نو ابراهیم علیه السلام په ښه احترام ورته وویل ولې نه خورې؟ د ابراهیم علیه السلام پټ په زړه کې له دوی بیره پیدا شوه. ملایکو وویل مه بیرېږه او دته یې په ښه هوښیار عالم هلک زوی سره زیری ورکړي. کله چې د ابراهیم علیه السلام ښځې د دغو ملایکو څخه دغه زیری واورېدې نو د دوی طرف ته په داسې حال کې راغله چې د حیرانتیا او تعجب غږ چغه یې وکړه او خپل مخ یې د تعجب پر قسم په چپلاخه وواهه او ویل زه زړه بوډۍ وچه ښځه یم. یو دا چې هېڅکله مې اولاد نه دی سوی او بل زه د 90 کلو یم او خاوند مې د 120 کالو دی، څنګه به زوی وزېږوم؟ ملایکو وویل څرنګه چې موږ دغه زیری در باندې وکړي دغه رنګه ستا رب ویلي دي. بېشکه چې هغه الله جل جلاله ښه حکیم او ډېر عالم دی، په هر څه خبر دی. دا د اسحاق علیه السلام په ولادت سره زیری و چې ابراهیم علیه السلام او د ده ښځې ساره علیه السلام ته ورکړل شو. دا چې دغه ملایکې د لوط علیه السلام د قوم پر طرف ځي او هلته د لوط علیه السلام قوم ته څه پیښیږي دا به لږ وروسته درته بیان شي. ځکه نه غواړم چې د ابراهیم علیه السلام قصه پرېږدي یا د لوط علیه السلام قصه قطعه شي. که څه هم د لوط علیه السلام قصه د ابراهیم علیه السلام په حیات کې پیښه شوې ده، خو قصه به یې هغه وخت بیان کړل شي چې د ابراهیم علیه السلام قصه پای ته ورسېږي. خیر وختونه دې تېرېږي. اسماعیل علیه السلام د جرهم د قبیلې سره ځوان شو او د هغو څخه یې ښځه وغوښته او په دغه وخت کې د اسماعیل علیه السلام مور هاجر رضی الله تعالی عنها وفات شوه. نو ابراهیم علیه السلام به د خپلې کورنۍ د لیدلو دپاره په کال کې څو واره مکې مکرمې ته راتلی چې په دغه تګ او راتګ کې څو واقعې پیښې شوي دي چې د هغې جملې څخه یوه هغه واقعه ده چې امام بخاري د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پس له هغه چې اسماعیل علیه السلام واده کړی و ابراهیم علیه السلام د دوی د لیدنې دپاره راغلی. په دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام په کور کې نو یې د ده د ښځې څخه د اسماعیل علیه السلام پوښتنه وکړه چې چیرې دی؟ ښځې چې ابراهیم علیه السلام نه پېژندی وویل هغه تللی دی چې زموږ دپاره خواړه راوړي.
اسماعیل علیه السلام په ښکار پسې تللی و. ابراهیم علیه السلام نور هم د ښځې څخه د دوی د ژوند او معیشت پوښتنه وکړه. ښځې وویل موږ په ډېر بد حال کې یو، سختي او غریبي ده. نور یې هم د ژوند د مشکلاتو شکایتونه ورته وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وویل کله چې د خاوند راسي زما سلام ورته ووایه او ورته ووایه چې د دروازې چارچوب دې بدل کړه. کله چې اسماعیل علیه السلام راغلی لکه یو شی چې یې حس کړي نو یې د خپلې ښځې څخه پوښتنه وکړه، ویل یو څوک راغلی و؟ ښځې ویل هو، یو شیخ چې دغه علامې او نښانې وې راغی. ستا پوښتنه یې وکړه، ما ستا حال ورته ووایه او بیا یې زموږ د ژوند پوښتنه راڅخه وکړه. ما ورته وویله چې موږ په خواریو او سختیو کې ژوند تېروو. اسماعیل علیه السلام خپلې ښځې ته وویل چې د یوه شي سپارښت یې هم در باندې وکړئ. ښځې وویل هو. امر یې کړم چې د ده سلامونه درته ووایم او ویل یې چې د دروازې چارچوب دې بدل کړه. اسماعیل علیه السلام وویل دغه راغلی سړی زما پلار او زه یې امر کړم چې ستا څخه جلا سم، نو ته دې خپلې کورنۍ ته ولاړه سه. اسماعیل علیه السلام دغه ښځه طلاقه کړه او د جرهم د قبیلې څخه یې بله ښځه وغوښتله. څه موده وروسته بیا ابراهیم علیه السلام د خپل زوی د لیدلو دپاره راغلی. دا ځل بیا اسماعیل علیه السلام پر کور نه موجود، نو د هغه کور ته ورغلی او د هغه د ښځې څخه یې د ده پوښتنه وکړه. ښځې وویل تللی دی چې موږ ته خواړه راوړي. ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو دی، ژوند او معیشت مو څنګه دی؟ ښځې د الله جل جلاله حمد ادا کړی، ویل موږ ښه یو او پراخه رزق رارسېږي. ابراهیم علیه السلام ویل خواړه مو څه شي دي؟ ښځې ویل غوښه. ویل د څښلو شی مو څه شي دي؟ ویل اوبه. ابراهیم علیه السلام وویل الهي په غوښو او اوبو کې یې برکت ور واچوي. د حدیث شریف په دغه حصه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دغه وخت کې د دوی سره حبوبات لکه غنم، جواري، اوربشي او داسې نور شیان نه وو، نه یې درلودل او نه یې استعمالول. که چیرې د دوی سره حبوبات وای د هغو د برکت دعا به یې هم ورته کړې وای. او بیا ابراهیم علیه السلام ښځې ته وویل کله چې د خاوند راسي زما سلام پر ووایه او امر یې کړه چې د دروازې چارچوب دې ثابت او قائم کړه. کله چې اسماعیل علیه السلام کور ته راغلی پوښتنه یې وکړه چې آیا یو څوک راغلی و؟ ښځې یې ورته وویل هو. د ښې قیافې شیخ راغلی و او د هغه نور صفتونه یې هم بیان کړه او ویل ستا پوښتنه یې کول، ما ستا حال ورته ووایه او بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې ژوند مو څنګه دی؟ ما ورته وویل الحمدلله موږ په خیر او پراخي کې یو. اسماعیل علیه السلام خپلې ښځې ته وویل د یوه شي سپارښت یې هم در باندې وکړي؟ ښځې ویل هو. پر تا یې سلام وایه او ته یې امر کړې چې د دروازې چارچوب دې ټینګ کړه. اسماعیل علیه السلام وویل دغه راغلی سړی زما پلار و او چارچوب ته یې زه یې امر کړم چې نور هم ستا سره ژوند وکړم. نو ابراهیم علیه السلام څه موده ترمنځ د خپلو اولادو د خبر اخیستلو دپاره دلته راغلی، تر څو یوه لویه واقعه پیښه شوه چې هغه د کعبې شریفې جوړول و. ابراهیم علیه السلام د خپل عادت سره سم څه وخت ترمنځ د اسماعیل علیه السلام د لیدلو دپاره مکې مکرمې ته تللی. نو یو وار چې هلته تللی و خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته یې وویل زوی الله جل جلاله په یوه کار امر کړی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي او د مخنی حدیث شریف پاتې حصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس د څه مودې بیا ابراهیم علیه السلام مکې مکرمې ته راغی او اسماعیل علیه السلام نږدې و زمزم ته تر یوې ونې یا یوه منا لاندې غشي تېره کول. کله چې خپل پلار ولیدی ور ولاړ شو او هغه څه یې سره وکړه چې پلار یې له زوی سره کوي او زوی یې د پلار سره کوي، یعنې په غېږ کې یې سره ونیول او بیا یې خپل زوی ته وویل یا اسماعیل الله جل جلاله په یوه کار امر کړی یم
زوی یې ورته وویل پلاره په هر هغه شي چې ستا رب عز وجل امر کړی یې هغه کار وکړه، ستا د رب عز وجل امر عملي کړه. پلار ورته وویل نو ته په هغه کار کې زما مرسته او کومک کوې؟ زوی وویل هو کومک دې کوم. که څه هم اسماعیل علیه السلام په دې نه دی خبر چې امر د څه شي په باره کې دی، خو څرنګه چې د الله جل جلاله امر دی نو ویل هو کومک دې کوم. ابراهیم علیه السلام وویل الله عز وجل امر کړی چې پر دغه ځای د الله جل جلاله دپاره یوه بنا جوړه کړم او په لاس سره یې یوه لوړ ځای ته اشاره وکړم. اسماعیل علیه السلام وویل زه هم په دغه کار کې ستا ملګری یم او کومک دې کوم. الله جل جلاله د سورة الحج په 26 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی اے محمد صلی الله علیه و وسلم یاد کړه هغه وخت چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د بیت الله الحرام ځای وښکاره او معین کړی. ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو ځای د ملائکې په واسطه وروښول شو. په یوه روایت کې وایي کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې منطقه وکیندله هغه د شیث علیه السلام د بنا علامې او بنسټ یې پیدا کړ او پر هغه علامو یې دغه نوره بنا سې جوړه کړه. نو د کعبې شریفې بنسټ یا اساس هغه د شیث علیه السلام د جوړولو اساس دی. په یو بل روایت کې ویل کېږي چې ابراهیم علیه السلام هغه بنسټ یا تادای پیدا کړی چې ملائکو د کعبې شریفې دپاره ایښی. کله چې د قریشو په وخت او زمانه کې د کعبې شریفې بنا یا دیوالونه پر نړېدلو وه او قریشو د دې دپاره کعبه شریفه ونړول چې بیرته یې له سره جوړه کړي. دغه جوړېدل یې هغه مشهوره جوړېدل دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم ګډون پکښې کړی وي او حجر اسود هم د قریشو د اختلاف په سبب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مبارکو لاسو کښېښول شو. نو کله چې قریشو کعبه شریفه ونړول غوښته یې چې اساس او بنسټ نور هم د دې دپاره ژور او زیات وکیني چې نوې بنا یې ډېره مضبوطه شي. نو د بنسټ د کیندلو په وخت کې داسې ډبرو ته ورسېدل چې په رنګ زرغونې وي او د اوښانو د بوکو پر اندازه لوی وي. دغه ډبرې یوه د بلې تر څنګ او سره مښتې اوډل سوي یا پرتې وي. قریشو غوښته چې دغه ډبرې هم وکاږي او بنسټ یا تادای نور هم ژور کړي. د قریشو څخه یوه نفر یوه اوسپنه راوړل او تر دغه زرغونې ډبرې یې لاندې کړه او ویې ښورول. ډبره وښورېده او د خپله ځایه لږ راپورته شوه، خو د ډبرې د لاندې څخه دونه قوي نور او روښنایي وځلېدل چې قریب دغه سړی یې ړوند کړی وای. ډبره ولوېده او بیرته یې پر هغه خپل ځای قرار ونیوی. نو قریشو وویل په دغو زرغونو ډبرو کار مه لرئ او پر هغو زرغونو ډبرو یې دیوال راپورته کړئ. نو د کعبې شریفې اساس او بنسټ زرغونې ډبرې دي او تر هغو ډبرو لاندې نور دی. نو کعبه شریفه یا بیت الله الحرام په مځکه کې د نور او برکت مصدر او مرکز دی. الله جل جلاله په سورة الحج کې فرمایي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یعنی کله چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د بیت الله الحرام ځای ورمعلوم او ښکاره کړو او ورته ومویل چې له ما سره هېڅ شی مه شریکوه، یعنی د دغه کور اساس او بنسټ په خالص توحید سره کښېږده. هر څوک چې دغه ځای ته راسي بې له الله جل جلاله د بل چا عبادت به نه کوي. د مشرکانو عادتونه رسم او رواج دي نه پر ځای کوي او زما کور د بوتانو او نورو مفاسدو څخه د طواف کوونکو، قیام کوونکو او لمونځ کوونکو دپاره پاک ساته. یعنی د کعبې شریفې ځای خو د پخوا څخه مقدس او مبارک و، خو د ډېرې مودې په تېرېدلو سره یا د نوح علیه السلام د طوفان په واسطه نامعلومه شو.
کله چې بیا ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړېدلو امر وسو نو د هغه معظم ځای نقشې او علامې وروښول سوې. همدارنګه الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. یعنی بشکه چې د الله جل جلاله لومړنی کور چې د خلقو د عبادت لپاره جوړ شوی دی دغه کور دی چې په مکه مکرمه کې دی. حال دا چې دغه کور برکتناک دی او د خلقو لپاره جنت ته لارښوونکی دی. فيه آیات بینات مقام ابراهیم. او په دغه بیت الله کې ښکاره آیات او علامې شته چې د هغې جملې څخه یو هم مقام ابراهیم دی، یو هم هغه نور دی چې د مخه بیان درته وسو. د مقام ابراهیم تفصیلي حالات به هغه وخت درته وړاندې شي چې د کعبې شریفې د بنا او جوړولو حالات بیانېږي ان شاء الله تعالی. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. يعني کله چې ابراهیم علیه السلام د رب عز وجل په څو خبرو امتحان کړی نو د علیه السلام هغه خبرې پوره کړې. د الله جل جلاله له طرفه اوامر، نواهی، سنن، د حج افعال او داسې نور کارونه ابراهیم علیه السلام ته امر کړل شوه او د علیه السلام هم هغه ټول کارونه په ښه طریقه او ډېر اخلاص ادا کړل. په امتحان کې کامیاب شو نو د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل شو قال اني جاعلك للناس اماما. الله جل جلاله وفرمایل زه تا د خلقو د پاره امام، پیشوا او مقتدا ګرځوم چې خلق به په دین کې ستا متابعت کوي. قال ومن ذريتي. ابراهیم علیه السلام وویل او د اولادې څخه مې هم امامان او پیشوایان وګرځوم. قال لا ينال عهد الظالمين. الله جل جلاله وفرمایل زما امانت او رسالت، زما عهد او ولایت کافرانو ته نه رسیږي. یعنی هو په اولاده کې به د رسالت او امامت وي خو ستا د اولادې هغه کسان چې کافران دي اولیاء الله کېدلی نشي. هغوی دغه د ولایت او رسالت لوړ مقام نشي حاصلولی. د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې یا تر جوړولو وروسته ابراهیم علیه السلام دعا وکړه. د ابراهیم علیه السلام د دغه دعا په باره کې الله جل جلاله فرمایي یعنی او کله چې ابراهیم علیه السلام وویل زما رب دغه ښار چې کعبه شریفه مې پکښې جوړه کړه د امن ځای وګرځوې او هغو اوسېدونکو ته یې د هر قسم میوو څخه رزق ورکړې چې پر الله جل جلاله او د آخرت پر ورځ یې ایمان راوړی. ابراهیم علیه السلام دغه د رزق او میوو دعا یوازې هغو مسلمانانو ته وکړه چې په مکه مکرمه کې اوسېږي. دا وار یې په خپله دعا کې کافران نه کړه یاد. دا ځکه چې د ده د هغه اولې دعا څخه کومه چې د امامت او رسالت په باره کې وه الله جل جلاله کافران وایستل. نو اوس او دا وار ابراهیم علیه السلام داسې دعا وکړه چې د مکې مکرمې مسلمان اوسېدونکو ته رزق ورکړي. مګر د رزق په باره کې الله جل جلاله وفرمایل رزق د ټولو دپاره دی که کافر وي که مسلمان، مګر هدایت او ولایت یوازې د مؤمنانو دپاره دی. نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل او هر هغه څوک چې کافر سو هغه ته به هم لږ فایدې او د دنیا متاع ورکړم او بیا به دی د اور و عذاب جهنم ته بوزم او د ورتلو دپاره دغه اور بد ځای دی. نو کله چې ابراهیم علیه السلام او د ده زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړول دعاوې به یې کولې، په لاسو به په کار مشغوله وه او په ژبه به یې دعاوې کولې چې د دوی دغه حال الله جل جلاله په دغه تلاوت شوو آیاتو کې بیانوي او فرمایي کله چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د کعبې شریفې اساس تادای یا بنسټ پورته کاوه دوی به ویل زموږ ربه
ته زموږ څخه دغه کار قبول کړه، بېشکه ته ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی یې. د ټولو انسانانو دعاوې اورې او د دوی په نیت پوهېږې. زموږ ربه، موږ ستا د حکم منونکي وګرځوې او زموږ د اولادې څخه یو امت، یوه ډله ستا حکم منونکي وګرځوه او موږ ته زموږ د حج احکام راوښیه. دا راوښیه چې څنګه دې عبادت وکړو او زموږ توبه قبوله کړه، بېشکه چې هم ته ښه توبه قبلونکی او ډېر مهربانه یې. او تر دغه دعا وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام هغه لویه او عظیمه دعا ده چې په دغه دعا سره ټول جهان په نور او برکت ډک کړي او ویل یې: زموږ ربه، زموږ په اولاده کې د دوی څخه یو رسول پیدا کړه، ویلېږه. الله جل جلاله یې دغه دعا په محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم سره قبوله کړه چې دغه رسول پر دوی ستا آیاتونه وایي چې د وحدانیت او نبوت دلایل دي، او ښیي دوی ته کتاب قرآن مجید، او ښیي دوی ته حکمت چې شرعي احکام دي، او دوی پاک کړي د شرک او ګناهو څخه. بېشکه چې ته یې قوي، غالب، د حکمت خاوند. دغه دعا حضرت ابراهیم علیه السلام او د ده زوی حضرت اسماعیل علیه السلام په دواړو کړې ده چې زموږ په نسل کې یو حکم منونکی ډله پیدا کړو او په هغو کې یو داسې رسول ولېږه چې دوی ته کتاب او حکمت ورښیي. نو داسې نبي چې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د دواړو د اولادو څخه دې وي، بې له سید المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم څخه بل څوک نشته. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: ما ورسول الله صلی الله علیه و وسلم تویل: یا نبی الله، ستا د رسالت ابتدا او شروع په څه شي یا له کومه وخت څخه و؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: زما د پلار ابراهیم علیه السلام دعا، چې دغه دعا یې مقصد و چې د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې یې کړې، او د عیسی علیه السلام زیری چې هغه به نصاراو ته ویل: تر ما وروسته یو نبی راځي چې نوم یې احمد دی، او زما مور خوب ولیدی چې د دې څخه داسې نور راووتی چې د هغه په واسطه د شام قصرونه روښانه شول. کله چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د کعبې شریفې په بنا او جوړولو شروع وکړ، او بیا یې دیوال هغه ځای ته ورساوه چې اوس یې باید دغه بل طرف ته راوګرځوي، دلته باید کونج پیدا کړي. نو ابراهیم علیه السلام دا اراده وکړه چې دغه کونج باید د نورې بنا څخه فرق او توپیر ولري، او له دغه کونجه باید نوره بنا پر نقشه برابره جوړه شي. نو یې خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وویل: په داسې ډبره پسې راوګوره چې د دغه کونج دپاره مناسبه وي. اسماعیل علیه السلام وویل: پلاره، زه ډېر ستړی شوم. پلار یې ورته وویل: ولاړ قوم. سره له دې چې اسماعیل علیه السلام ستړی هم و، پر هغه ستړیا سربیره ولاړو. په غرو کې هغه د دوی د خوښې په ډبره پسې ګرځي چې د دغه کونج دپاره وړ او مناسبه وي. ډېر وګرځېدی، خو هغه د دوی د غوښتنې سره برابره ډبره یې نه کړه پیدا. نو بېرته راغی، که ګوري دلته د پلار سره یې یوه سپینه او روښانه ډبره ولیده چې په هغه کونج کې ایښول سوې ده، او ابراهیم علیه السلام نوره بنا یا دیوال ورپوره کوي. اسماعیل علیه السلام وویل: پلاره، دغه ډبره چا درته راوړه؟ ډبره سپینه ډبره ده، او په دغه منطقه کې سپینې ډبرې وجود نه لري، ځکه ټول تور غرونه دي، او عینا هغه د دوی د غوښتنې سره برابره او مناسبه ډبره ده. نو خود د تعجب پر قسم یې وویل: دغه ډبره چا درته راوړه؟ ابراهیم علیه السلام وویل: دغه ډبره هغه چا راته راوړل چې پر بل چا د توکل کولو ضرورت نه لري او نه ستړی کیږي. دغه ډبره جبرئیل علیه السلام راته راوړل، دا د جنت ډبره ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي: رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل: الحجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك. يعني حجر اسود د جنت د ډبرو څخه دی،
او په شروع یا اول کې تر واورې ډېر سپین و تر څو چې د مشرکانو ګناهو تور کړي. نو حجر اسود د جنت د ډبرو څخه یوه ډبره ده او دغه ډبره په اول کې سپینه وه، بیا د وخت په تېرېدلو او په خلقو کې د شرک د ډېرېدلو په سبب په کراره تورېدل تر څو چې تکه توره سوه. حجر اسود ډېره اوږده قصه لري چې ځینې خاص واقعات زما په هغه کتاب کې چې د سرور الکائنات صلی الله علیه و سلم ژوند په نامه سره یادېږي لیکل سوي دي، او هم دغه کتاب په دغه نامه سره زما له طرفه په نشر سوي کتو کې بیان سوی دی. اوس نو د کعبې شریفې دیوال چې په ډبرو پورته کېدی په کراره لوړېږي او دغه ډبرې بې له خټو او بې له سیمېټو یوه پر بله ایښول کېدې، فقط ډبرې دي پر ترتیب برابرې سره اوډل کېږي او ایښول کېږي. د ټینګولو لپاره یې خټه یا سیمېټ نشته او نه یې لري. دا د ابراهیم علیه السلام د بنا یا جوړولو طریقه وه. ابراهیم علیه السلام بنا نه و، خو دغه جوړېدل الله جل جلاله وروښود. کله چې بنا یا دیوال دونه لوړ سو چې د انسان د قد سره برابر سو، نو ابراهیم علیه السلام د دیواله د لوړوالي په سبب نشي کولای چې نورې ډبرې پر کښېږدي. نو یې زوی ته وویل چې اوس نو یوه بله لویه ډبره راوړه چې پر هغه به درېږم او نور دیوال به پسې پوره کړم. اسماعیل علیه السلام هم یوه ډبره ورته راوړه، نو ابراهیم علیه السلام به پر هغه ډبره لږ پښې درېدی او کار به یې کاوه. د ابراهیم علیه السلام قدمونه په دغه ډبره ننوتل او د ده علیه السلام د قدمو نقش پر دغه ډبره یوه علامه پاته سوه. نو ځکه دغې ډبرې ته مقام ابراهیم ویل کېږي چې په قرآن مجید کې هم ذکر سوی دی. او دغه ډبره د کعبې شریفې د دیواله سره مښتې پرته وه. نو خلق به هلته د دې دپاره پر راټولېدل او جمع کېدل چې دغه مقام ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام د پښو یا قدمو نقشه او علامه وویني. نو خود دغه د لیدونکو ډېروالي او ګڼې ګوڼې و طواف کوونکو ته په طواف کولو کې تکلیف جوړ کړي، چې بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په وخت کې د نورو اصحاب کرامو په مشوره دغه ډبره د کعبې شریفې د دیواله څخه لږ لرې کړه او پر دغه اوسني ځای چې دغه اوس یې موږ وینو کښېښوده. دا د مقام ابراهیم په اړه یو روایت دی، خو د مقام په اړه یو بل روایت هم شته او په هغه روایت کې ویل کېږي چې مقام هغه ځای دی چې هلته به ابراهیم علیه السلام د دې دپاره درېدی چې د کعبې شریفې په بنا او دیواله کې فکر او تأمل وکړي. نو پر دغه ځای به د ډېرې مودې دپاره ولاړ او کتل به یې چې آیا دیوال سم سیده او برابر دی، کوږ خو به نه وي، یو ځای خو به یې تر هغه بل ځای راتېر نه وي. د ابراهیم علیه السلام سره ترازو او د تعمیراتي هندسې سامان نه و ورسره، فقط د هغه علیه السلام خپله فکري او نظري اندازه ورسره وه. نو د دې دپاره چې بنا یې کږه او خطا نه وي، نو به د ډېرې مودې دپاره عدالته درېدی او خپل کار به یې تر نظر ایستی، دقت او تأمل یې پکښې کاوه. کله چې به یې لږ دیوال پورته کړي بیا به راغلی دلته به ودرېدی او فکر به یې کاوه. نو دغه حالات هم د ابراهیم علیه السلام د درېدلو و مقام ته اشاره کوي. نو د مقام ابراهیم په اړه دغه دوه روایت راغلي په هر حال، اول یا دوهم روایت دواړه د هغه ځای په اړه خبرې کوي چې هلته به ابراهیم علیه السلام درېدی او د هغه د پښو نقش هلته پاته دی. خو دغه ځای بې له شکه مقدس او مبارک ځای دی. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، یعنی ای مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو د ځای سره لمونځ کوئ، پر دغه ځای او د هغه تر شا لمونځ کوئ. خو دغه حکم استحبابي دی، مستحب دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم داسې اشاره کړې ده چې مسجد الحرام ټول د لمانځه ځای دی. که هلته خلق ډېر وي او ځای نه وي، نو دا لازمي او ضروري خبره نه ده چې خامخا دې هلته لمونځ وسي، بلکې د مسجد الحرام په هر ځای کې چې وي لمونځ دې وسي. دغه یو شی په یاد ولرئ چې د حج ټول اعمال لکه طواف، سعی، عرفات، حلالول او داسې نور دغه ټوله د ابراهیم علیه السلام د قصې د ابدي ژوندي پاتې کېدلو دپاره دي.
دا د کعبه شریفه بناوه او کعبه شریفه جوړه بیا نو د الله جل جلاله له طرفه په حج کولو سره امر راغلی. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دا الله جل جلاله لطرفه پر خلقه د بیت الله شریف حج کول فرض او حتمی دي. دا پر هغو کسانو چې قدرت یې لري او هر څوک چې کافر سو دغه امر یې نه ومني نو بېشکه چې الله جل جلاله د ټولو عالمیانو څخه غني او بې پروا دی. همدارنګه ابراهیم علیه السلام ته امر راغلی چې په خلقو کې د حج د ادا کولو دپاره غږ وکړه. الله جل جلاله په سورة الحج کې فرمایي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يعني او نادي کړه غږ وکړه په خلقو کې د حج د ادا کولو دپاره چې راسي حاجان تاته پیاده او سپاره پر هر ډنګر اوښ چې راځي دغه اوښان د هرې لرې او ژورې لارې. ابراهیم علیه السلام وویل یا رب څوک او څه شي به زما آواز خلقو ته ورسوي؟ زه څنګه ټولو خلقو ته ورنارې کړم؟ زما آواز کم ځای ته رسېږي؟ د الله سبحانه وتعالى د طرفه جواب راغلی چې یا ابراهیم پر تا یوازې ناره کول دي، ستا څخه یوازې دغه غوښتل کېږي چې خلقو ته ورغږ کړې، ستا د غږ رسول پر موږ دي. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات غره ته یا په بل روایت کې د ابي قبیس غره ته رهي سو. دی علیه السلام یو لوړ ځای غواړي چې له هغه ځایه غږ او ناره وکړي. نو د عرفات یا د ابي قبیس د غره څخه یې په لوړ آواز نارې وهلې ای خلقو ستاسې رب عز وجل یو کور جوړ کړي او پر تاسې د هغه کور حج کول فرض کړل. نو د خپل رب جل جلاله بلنه قبول کړي. راسته او چپه د شرق او غرب پر طرف یې دغه غږ وکړي. اوس نو تاسو فکر وکړئ یوازې یو سړی په دشت او صحرا کې پر یوه غره ولاړ وي او خلقو ته په حج کولو سره نارې وروهي. څوک دغه د ده آواز او غږ اوري؟ مګر دلته الهي معجزه ښکاره شوه. دغه د ده آواز ټولو هغو خلقو ته ورسېدی چې د مځکې پر مخ موجود وه، بلکې ټولو هغو کسانو چې حج یې په نصیب شوی دی د پلرو د ملاو او د میندو د رحمو څخه د دغه غږ او دغه نارې په جواب کې وویل لبیک اللهم لبیک. یوازې دغه د ده د آواز رسېدل معجزه نه وه، بلکې یوه بله لویه او عجبه معجزه هم ورسره پېښه شوه. هغه دا چې الله جل جلاله د ټولو خلقو په زړو کې د کعبې شریفې حب او محبت ور واچاوه او د ټولو خلقو په زړو کې د حج کولو محبت پیدا شو. دا یوه الهي معجزه ده، که نه د یوه سړي په آواز او غږ کولو سره چې ووایي ای خلقو راسئ د بیت الله الحرام حج وکړئ، څوک ورته راځي؟ دا څنګه کېدلی شي چې یوه د ډبرو څخه جوړه شوې خونه دي د خلقو په زړو کې دونه شرف عزت او محبت پیدا کړي؟ دلته او په دغه موضوع کې د الله سبحانه وتعالى مداخله او تصرف موجود دی. په آیات شریف کې وفرمایل شوه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. محترم ورونو څرنګه چې فتاح پای ته ورسېده نو زموږ پاته بحث به په راتلونکې اوومه پته کې واورئ ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.